تازه او عاجل خبر، امریکا پر طالبانو د سختو بندیزونو اعلان وکړ. تازه امریکا د طالبانو پر ضد کوم اقدام کړی دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو د چهارشنبې په ورځ د فبروري په لومړۍ نیټه د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په یو بیان کې وویل چې نن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو کسانو چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. ښاغلي بلینکن زیاته کړه واشنگټن به خپلو متحدینو سره یوځای کار وکړي څو طالبانو ته روښانه کړي چې د هغوی اعمال به د پام وړ عواقب ولري او له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو لار هم وتړي. دغه جګپوړي امریکایي چارواکي څرګنده کړه د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې پوهنتونونو ته د میرمنو د تګ مخنیوی او په مؤسساتو کې د هغوی د کار مخنیوی هم شامل دي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې نجونو ته د فبروري میاشتې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه ورنه کړي. طالبانو په داسې حال کې دا اقدام وکړ چې د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي. تر دې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت په کورنۍ او نړیوالو مؤسساتو کې هم د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیل لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.